علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندورونو، هر سړی بریا غواړي، خوشحالي غواړي، سوکاله خوشحاله ژوند غواړي، قدر غواړي. خو توپیر دومره دی چې ځینو زده کړي او ځینو چې دي نه دي زده کړي او په دې اند دي، په دې فکر دي چې بس چالاکي او درواغ او په دې باندې ځان مخکې کا. نو کنه داسې انسان به نه وي چې هغه په نړۍ کې او د مرګ نه وروسته خپله بریا ونه غواړي او ټول همدې دپاره هلې ځلې کوي. د بریاو دپاره چې په نړۍ کې ښه ژوند وکړه او د مرګ سره د خپل حقیقي رب سره چې بیا مخ کیږي، شرمندګۍ سره مخ نشي، دردونو سره مخ نشي، پښیمانۍ سره مخ نشي. د دې دپاره خدای پاک چې کله انسان پیدا کړ نو ورسره د انبیاو سلسله روانه کړه. هر قام ته، هر قبیلې ته، هر ځای ته انبیا راتلل. خدای پاک به رالیږل. په یو وخت باندې ډېر ډېر راغلي دي. کله به ټولې نړۍ ته یو راغی او کله به ډېر راتلل. هغوی به بیا انسانانو ته ښودل. یعنې داسې نه و چې خدای پاک انسانان نړۍ ته راولېږل او خوش یې کړل چې ځه خپل د عقل او خپل د پوهې په څومره د چې کړي وي پوهه د وي، څومره د چې زده کړي وي هماغسې ژوند کوه. نه، ورته یې هم ښودل چې که داسې ځای په نړۍ کې به هم بریالي وئ، په نړۍ کې به هم ښه ژوند ولرئ، تش په ژوندي نه یاستئ، ژوند به ولرئ. نن موږ ژوند دې ته وایو چې سړی ژوندی وي. نه، ژوند او ژوندي پاتې کېدل ډېر توپیر لري. نن موږ ژوندي یو او ژوند نه لرو. نو د ژوند کولو دپاره هم خدای پاک لاره ښودلې ده او د مرګ نه وروسته د بریاو لاره هم ښودلې ده. نو د هغې دپاره خدای پاک انبیا راولېږل. انبیاو تل دغه انسانان پوه کړي که داسې کوئ په نړۍ کې به بریالي وئ او که داسې کوئ په نړۍ کې به هم د خطراتو سره او د ستونزو سره او د خفګانونو سره او د جنګونو سره مخ یاست. که داسې کوئ د مرګ نه وروسته به خدای پاک درنه راضي وي چې هغه ستاسو رب دی چې دا ټوله نړۍ او ځان یې درکړی او که داسې کوئ نو خدای پاک به درنه خفه وي چې کله درنه راضي وي نو څه چې غواړې ټول به درکړي او چې کله درنه خفه وي څه چې غواړې هغه به نه درکړي او عذابونه به درکوي. خو په آخر کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی، نور نه راځي. نو خدای پاک بیا د رحم لار بله په موږ خلاصه کړه. هغه دا وه چې موږ او تاسې به یو بل ته نصیحتونه کوو. خدای پاک به موږ او تاسې کې علما کرام پیدا کړل، تبلیغیان پیدا کړل، پوهان پیدا کړل، ناصحین پیدا کړل چې نصیحتونه به کوي، څه چې ځان ته غواړي بل ته به غواړي او دا خبرې به کوي. نو تر مرګه پورې نو د دې معلومه شو چې خدای پاک تر قیامته پورې د انسانانو بریا غواړي. که نه یې غوښتلی د انبیاو د دروازې سره به د بندېدو دروازې سره به دغه د دین دعوت د دین خبرې یو بل ته نصیحتونه لکه چې خدای پاک قرآن کې وایي چې یو بل ته نصیحت کوئ چې نصیحت کول یو بل ته ګټه رسوي. نو د دې دروازه به یې بنده کړې وای. چونکې بنده یې نه کړه نو غواړي تر قیامته پورې انسانیان بریا ته راشي. او انسان کوم دی چې هغه کامل انسان وي، هغه خپل رب وپېژني. اول خپل ځان وپېژني چې ځان یې وپېژند، بیا رب پېژني چې رب یې وپېژندل،
بیا پوهېږي چې رب دغه امر کړی دی چې دا کوه او دا مه کوه نو هغه بیا نه کوي نو پخپله هغه بیا بریا ته رسېږي نو هغه به موږ د علما کرامو نه زده کوو د علما کرامو قدر وکړو د خپل علما کرامو عزت وکړو د خپل علما کرامو سره کینو نن ډېر ملګري وایي چې ملایان داسې علما داسې تاسو ګرم نه یاستئ یو وخت کې موږ واړو چا به ویل چې ګیري والا دا وکړه مولا دا وکړل نو موږ به هم بده راباندې رالګېده بیا هم چې ولیدل چې اوهو د علماو په ټیل کې د ملایانو په ټیل کې د دیندارو په ټیل کې بېدینه غاصبین ډاکهماران حرامخواره ننوتي دي مازې ګیرې پرېښي دي او څو ایتونه زده کړي دي نو په دې باندې خو دا معنا نه شوه چې ټول علما کرام بدنام شو او د هغې نه موږ واټن ونیسو او ناسته پاسته پرېږدو او بدنامي ګناه په هغې کې به غله غاصبین ډاکهماران پېژنو خو په دې کې ډېره ګناه د ملایانو هم ده چې هغې په خپلو لیکو کې دا غله ولې پرېږدي دا چې موږ غله وپېژنو د موږ نه ښه دوی پېژني باید د خپلو لیکو نه دا غله وباسي دا دړاماران وباسي دا د دوی په شکل د دوی په لباس د دوی په خبرو د دوی په تکتیک چې دغه امت تیر باسي اوبه خړی او میان رانیسي او خپل جیبونه ډکوي دا باید راوباسي الله مو ښاد و آباد لره تل ژوندي اوسئ یو بل ته نصیحتونه وکړئ د مشرانو خبرې واورئ یو د بل خیر وغواړئ د خپل ملت دپاره د خپلې کورنۍ دپاره د خپل قام دپاره د خپلې خاورې دپاره کار وکړئ ځکه چې دا د الله امر دی دا د قرآن او د حدیث امر دی او کله چې تاسو په خپو ودرېدئ بیا به د نورو سره ځای به همداسې ورپسې د ټولې نړۍ خدمت په تاسو باندې فرض دی خو چې په خپله په خپو ودرېږي او که په خپله خیر ته ناست دی نو د بل به څه مرسته وکړي ژوندي اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته